تاسو باید د خپل بزنس د خپل کاروبار ګټه هیڅکله بې ځایه مصرف نه کړئ. انسټاګرام په یوه ورځ 440 میلیونه کسانو ته شنه ټیک مارکونه آبي ټیک مارکونه ورکړل او 680 میلیونه ډالر یې له دې لارې څخه ترلاسه کړل. هر ټیک مارک په 15 ډالر چې دا کسانو اصلا هغه ټیک مارک ته اړتیا نه درلودله، خو دوی 15 ډالر په دغه ټیک مارک باندې ورکړل تر څو جعلي اعتبار ترلاسه کړي. ښاروالي د تبلیغاتو شرکتونه هر کال په میلیونونو افغانۍ له کاروبارونو څخه له بزنسونو څخه ترلاسه کوي چې هغه بزنسونه اصلا هغه بیلبوردونو ته هغه تبلیغاتو ته اړتیا نه لري. د املاکو څښتنان په میلیونونو افغانۍ له هغه بزنسونو څخه ترلاسه کوي چې دوی ته دفتر ورکوي، هغه بزنسونه اصلا هغه دفتر ته اړتیا نه لري. نو جعلي ځان ښودنه، جعلي توجه راجلبول تاسو د بزنس تاسو د کاروبار یوازې پیسې مصرفوي چې دا کار باید تاسو ونه کړئ. تبلیغاتو بودیجه محدوده ده، تاسو باید هغه بودیجه په مؤثرو لارو باندې مصرف کړئ، نه هر ځای.